ای پیغمبرانو پاک شیان وخورئ او نیک عمل وکړئ تاسې چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهیږم او دا ستاسې امت ایکي یو امت دی او زه ستاسې رب یم نو له همدا ما څخه وویریږئ خو وروسته خلکو خپل دین په خپلو منځو کې ټوټه کړ له هرې ډلې سره چې څه دي هغوی په همغه خوشحاله دي نو پرېږده دوی چې په خپل غفلت کې ترې ټاکلې نیټې پورې ډوب وي آیا دوی دا انګیري چې موږ چې په مالونو او اولادونو کې له دوی سره مرسته کوو نو ګویا دوی ته په ښېګڼو ورکولو کې اخته یو نه د اصلي موضوع له دوی سره شعور نشته په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزیږي او هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي او د هغو دا حال دی چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړونه یې له دې فکر نه لړزیږي چې د خپل رب لوري ته زمونږ ورګرځېدل دي همدا خلک د ښېګڼو خواته ځغلیدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي مونږ هیڅوک د هغه له وسې نه پورته نه په تکلیف کوو او له موږ سره یو کتاب دی چې د هر یو د حال رښتیا ښوونکی دی او پر خلکو به په هیڅ حال تیری ونه کړی شي